السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن بیا هم زه ذاکره بارکزی د لومړي ټولګي د ریاضي مضمون سره د کتاب شلمې پاڼې موضوع د علامو یا د نښو پیژندلو په دریمه برخه کې ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو په خپلو تیرو زده کړو کې ولوستل، شمیرل هم یاد کړل، د شمیرلو تعداد هم یاد کړ، د کم او زیات او د مساوي توپیرونه مو پیژندل او د نښو ایښودلو. نښې ایښودل ځکه تاسو کوچني ماشومان استئ، تاسو نوې زده کړه شروع کړې ده، کیدای شي تاسو نه لږ زر هیر شي چې کومه نښه کوم طرف ته ایښودل کېده، کومه نښه کوم طرف ته وه، مساوي چیرته باید کیدو، د لوی نښې چیرته کیدو، د کوچني نښې چیرته کیدو. د دې لپاره چې ستاسو هیر نشي او تاسو ته د بیا یادونې له خاطره چې شي کوو، بیا هم تاسو ته د نښو ایښودلو او د هغې د لیکلو او پیژندلو طریقه او لارښوونه درکوم. ګرانو زده کوونکو، دلته بیا هم تاسو ګورئ چې موږ درې نښې لرو، لکه مساوي، لکه لوی او لکه کوچنی. دلته بیا تاسو کولی شئ چې شی وکئ، دا انځورونه، مختلف انځورونه او ورقې ما تاسو تیارې کړي چې تاسو په مختلفو ډولونو وکړی شئ چې شمیرل شروع کئ، وشمیرئ، علامې وپیژنئ. تاسو خپله کور کې غیر د دې نه چې په دې رقم ضرور نه دی چې داسې ورقې ولرئ یا شکلونه یې، تاسو کولی شئ چې په ډیر اسانه واړه خطونه وباسئ، واړه نښې کیدی یا ټکي کیدی، بیا هغه وشمیرئ چې کوم طرف ته ډیر یا کوم طرف ته کم دي. راځئ چې نن خپل دا ورقه شروع کړو چې دلته موږ کمې نښې چیرته ایښودلی شو. ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو اوس ګورئ چې موږ په دې لومړي کې چې انځورونه لرو دوه، دلته مڼې دي، دې خوا هم مڼې دي. دلته راځئ چې د دې شمیر معلوم کړو چې کوم طرف ته ډیر دي، کوم طرف ته کم، او یا هم دواړو طرف ته برابر. دلته 1 2 3 4 5 6 دې خوا دي، دلته 1 2 3 4 5 کم یو ډیر دی، 6 ډیر دی. د دې علامې خوله چیرته باید خلاصئ؟ د 6 خواته که د 5 خواته؟ آفرین، 6 خواته، ځکه 6 ډیر دي. اوس راځو خپل دویم انځور ته. دلته موږ څو دانې جوار لرو؟ 1 2 3 4 5 5 جواره لرو او دلته 5 غنمو بوټي. راځئ چې وشمیرو چې 5 دي او که نه. که 1 2 3 4 5 5 غنمو بوټي، 5 جوار، دواړو طرف ته یو برابر دي. څه وکړم اوس؟ غټه علامه یا کوچنۍ علامه کوم طرف ته کیدم؟ هیڅ طرف ته، ځکه نه دلته کوچنۍ علامه پکار ده او نه لویه. دا دواړه چې دي یو برابر، دلته به چې مساوي علامه کیدم. ګرانو، اوس راځو خپل اخري انځور ته چې دلته موږ ګلان لرو او دلته څه پاڼې دي. که دا موږ وشمیرو 1 2 3 4 5 چپ طرف ته او ښي طرف ته څو دي؟ 1 2 3 4 هم ښي طرف ته. د علامې خوله کم طرف ته باید خلاصئ؟ د ډیرو طرف ته، چې ډیر کم یو دی 5 علامه باید چیرته ای؟ دلته. آفرین. اوس راځو چیشته بلې ورقې ته. راځئ چې دلته شمیر معلوم کو. دلته که موږ وشمیرو څو دانې لرو؟ 1 2 3 4 5 6 موږ دې خواته لرو. 1 2 3 4 5 اوس 5 ډیر دي او که 6 ډیر دي، علامه کومه یوه دې ته پکار ده؟ کومه چې خوله یې د 6 طرف ته خلاصئ. آفرین. اوس په دې انځور کې ګورو چې په دویمه برخه کې څه دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8.
اته ښي طرف ته دي، چپ طرف ته څو دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اته هم منګه دې طرف ته لرو، اته دې طرف ته. اوس څه وکړم؟ لوی علامه کېدم که کوچنی؟ یوم نه، ځکه اته دلته دي، اته دلته. دوی ته باید کومه یوه علامه کېښودل شي؟ مساوي. آفرین. ښه، اوس راځو دې بل انځور ته. ګورئ ګرانو زده کوونکو، که دلته تاسو وګورئ، دې کې تاسو ته ډېر ښه صحیح ښکاري چې دلته کم دی، دلته ډېر. بیا هم که خپل اطمینان حاصلولو دپاره څه کوئ؟ که تاسو شمارئ، بیا خپل شمیر شروع کړئ. که دلته 1 2 3 4 5 6 7 دلته څو دي؟ 1 2 3 4. ښه، اوس ډېر دي او که 4؟ آفرین، ډېر دي. علامه چیرته باید کېدو؟ دلته. ښه، اوس راځو خپلې بلې پاڼې ته. دلته ګورو چې نور څه کولی شو. دلته ګرانو زده کوونکو بیا هم موږ 4 شپږ شکلونه دلته لرو او 3 هم دلته. په دې کې تاسو باید چې د ډیرو او کمو په توپیرونو باندې اوس پوه شوي یاستئ. دلته تاسو ډیر ښه پوهیږئ چې 3 دانې موږ چپ طرف ته دي او 6 دانې ښي طرف ته. ښه، دا علامه چې خوله خلاصه ده، دا کم طرف ته باید ولیکل شي؟ کم طرف ته که ډیر؟ دا د ډیرو طرف ته. آفرین. چیرته چې لوی عدد دي یا زیات عددونه یا زیات شکلونه هغه علامه همالته لیکل کیږي. ښه، اوس راځو چې د مڼو شمیر او د آلوبالو شمیر وکړو. دلته ګرانو لیکل شوي دي. ښه، دلته تاسو ګورئ چې څو مڼې دي؟ 1 2 3 4 او 5. 5 مڼې دلته لرئ او دلته دغه د آلوبالو بوټي باید وشمارو، دانې نه، سره دلته هر یو ډیکې کې 2 دانې دي. دلته ښه 1 2 3 4 5. 5 دانې د آلوبالو بوټي لرو یا هماغه یو آلوبالو ډیکې کې مثلا یا خوشه یا هر څه چې تاسو ورته وایئ، دې کې څه دي؟ 5 دانې دې خواته دي، 5 مڼې هم دې خواته لرو. دلته نه باید لوی علامه کېدو نه کوچنی. دې ته کومه علامه باید کېښودل شي؟ د مساوي. ښه، اوس راځو د بل انځور ته چې دې کې تاسو ګورئ چې دې خواته موږ ناکونه لرو، دلته هم لیموان لرو. په دې انځور کې بغیر د دې نه چې تاسو یعنی حساب هم شروع کړئ، تاسو ډېر ښه پوهیږئ چې کم یو ډېر دی او کم یو کم. بیا هم تاسو چې شی وکئ، شمار شروع کړئ، شمیرل شروع کړئ چې څو ښه اطمینان هم حاصل شي. دلته چې دی که 1 2 3 4 4 ناکه لرو او لیموان څو دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 لیموان لرو او 4 ناکونه. ښه، ډېر کم یو دي. د 4 او د 8 ترمنځ موږ ډېر زیات توپیر لرو. ډېر ښه پوهېږو چې کم ډېر دی، 8 ډېر دی. باید چې د دې نښې خوله چېرته بیته شي؟ د 8 خواته بیته شي. اوس ګرانو زده کوونکو دا ورقې یا دا تمرینونه یا دا کارول ټول ستاسو د لا پوهې دپاره دي. که تاسو چېرته ستونزه تاسو ته پېښه شي، که تاسو نه هیر شي چې څومره تاسو یعنی دا علامې دا نښې تاسو کوم ځای کې کېدئ، دا څه شی کوئ؟ تاسو سره ډېر کومک کوي. څومره چې تاسو کار کوئ، تاسو ګورئ چې موږ بار بار تاسو ته دا ورقې، دا نښې، دا علامې څه شی کوو؟ کاروو چې تاسو نه هیرې نشي. یعنې تاسو څومره چې کور کې دا کار کوئ، هغومره تاسو ته در یادېږي. دلته بیا هم موږ ګرانو تاسو وګورئ چې لوی علامه، کوچنی علامه او بیا چې د مساوي علامه لرو. راځئ چې بیا هم دا سره وشمیرو چې څو دانې دي او کومه نښه چیرته راځي. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 دلته 8 دلته. ښه، اوس موږ پوهېږو چې 8 سره باندې چې یو ډېر شي یا 8 پسې کوم عدد راځي؟ 8. ښه، 8 اوس څه دي؟ 8 ډېر دي. د علامه باید کومه یوه راشي؟ دا راشي، ځکه چې 8 ډېر دي، خوله باید دې خواته خلاصه شي.
اوس دلته راځئ چې دا وګورو چې دلته د هندواڼې چې دي قطرې دي وړې وړې. دلته څو دانې دي؟ 1 2 3 4 5 6. ښه دلته 6 لرو. اوس ګورو چې چپ خواته څو لرو؟ 1 2 3 4 5 6. 6 دانې چپ خواته لرو. دې کې فرق چې شی دی چې دې خوا یې لږ ګډوډ ایښي او دې خوا یې صحیح ایښي، خو تعداد او شمیر د دواړو یو شی دی. دلته باید کومه علامه راشي؟ آفرین، نه غټه نه وړه، ځکه دواړه 6 دي، دلته مساوي. ښه اوس راځو د دې انځور درېیمې برخې ته چې دلته موږ څه لرو؟ مڼې. 1 2 3 4 5 6 مڼې. دلته 1 2 3 4 5 دلته 5 مڼې. بیا هم پوهېږو چې 6 د 5 نه ډېر دي. نښه باید کومه کېښودل شي؟ دا. او اوس راځو د دې پاڼې چې شي اخرنۍ برخې ته چې دلته موږ څه لرو؟ مالټې لرو. مالټې دي او نیمه نیمه قطره ورسره نوره ده، خو تاسو دلته هم عین انځور دی. دلته ګورئ چې څو دانې دي؟ 1 2 3. 3 ښي خواته دي، 1 2 3 4 چپ خواته دي. ښه 3 او 4. ښه تاسو ډېر ښه پوهېږئ چې د 3 او د 4 منځ کې څه توپیر دی، یعنې 4 د 3 نه ډیر دي. علامه باید کوم خواته راشي؟ خوله یې د 4 خواته خلاصه شي. ښه ګرانو زده کوونکو، موږ نن په څو ځلې په څو ورقو کې دا کار کړل او انشاءالله چې تاسو په دې ښه پوه شوي یاستئ او نور پکې څه غلطي ونه کوئ. د کمو او ډیرو د مساوي نښو پیژندنه ډیر په ښه توګه وکړئ. دا ګرانو ستاسو د نن ورځې زده کړه وه، بیا هم د نښو پیژندلو چې انشاءالله تاسو په دې پوه شوي یاستئ. تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، بیا تاسو ته د دې نښو او د دې علامو لیکل در وښیم په مختلفو ورقونو کې په مختلفو انځورونو. تاسو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.